ډیر خلک د پیسو لپاره کار کوي خو دا نه زده کوي چې څنګه پیسې د دوی لپاره کار وکړي او ډیر خلک په یو زینه باندې ډیر چټک او ډیر لوړ خیږي خو په دې باندې نه پوهېږي چې دا زینه کوم دیوال ته ولاړه ده. نن له تاسو سره د شتمن کیدن په اړه باندې خبرې کوم چې څنګه کولی شو شتمن شو، څنګه خپل کاروبار ولرو، څنګه خپله سوداګري ولرو او څنګه په کاروبار کې خپلواک اوسو. په دې اړه باندې خلکو ډیر زیات سیمینارونه ورکړي، خبرې کړي دي، کتابونه یې لیکلي دي او ډیرې ښې لارې خلکو ته ورښودلې دي. نن له تاسو سره یوه ډیره ځانګړې، ډیره مهمه، ذهن رغونکې لاره شریکوم چې له هغې لارې تاسې کولی شئ خپل تجارت ولرئ، په خپله پانګونه وکړئ او یو ښه بهترین بزنس ولرئ. یعنی تاسو ته د پیسو داسې لاره درښیمه چې له هغې لارې که تاسې کار کوئ که نه یې کوئ، که تاسې په رخصتۍ یئ، که تاسې ناروغان یئ، که تاسې په کور کې یئ، د پیسو هغه کومه لاره، هغه کوم جریان چې تاسې ته راخوښی دی هغه هېڅ قطع نشي. او دا کار یوازې د یوه کتاب د 21 څپرکیو له لوستلو او 190 مخونو له لوستلو وروسته حتما کیدلی شي. که چیرې تاسې دا کتاب ولولئ او عملي کړئ او هغه ښې لارښوونې ترېنه راواخلئ، کیچ یې کړئ ترېنه، حتما به تاسې شتمن شئ او د شتمنېدن بهترینې لارې به پکې ومومئ. دا کتاب رابرټ کیوساکي لیکلی، ډیر مشهور لیکوال دی، دا جاپاني الاصله امریکایي دی. د دې یو بل کتاب ډیر زیات مشهور دی، ریچ ډیډ پور ډیډ، شتمن پلار نیستمن پلار، چې زموږ ډیر تکړه ملګري، ډیر ښه ژباړن ښاغلي یاد صاحب ژباړلی دی دا کتاب. تاسو ته د دې کتاب په اړه باندې بشپړې خبرې کوم، تاسې هڅوم چې دا کتاب حتما ولولئ او د شتمنېدن بهترینې لارې پکې ومومئ. راځئ چې کتاب سره وګورو. د 21مې پیړۍ تجارت، لیکوال رابرټ کیوساکي دی او ژباړن یې علي الله متوکل صاحب دی. ډیر بهترین ژباړن دی. په فیسبوک کې هم تاسې دی فالو کولی شئ، ملګری کولی شئ. ډیرې بهترینې خوږې او خوندورې لیکنې کوي. د دې کتاب لیکوال یوه ډیره مشهوره خبره بله هم ده، 16 میلیونونو انسانانو ته په اقتصادي فرصت برابرولو باندې راتللی شي. دا کتاب به له تاسو سره د شتمن کیدن د فرصتونو په برابرولو کې خورا ډېره مرسته وکړي. یوازې 190 مخه یې تاسې ولولئ، 21 څپرکي دی، په هر څپرکي کې جلا درس دی او د شتمن کیدن بېلابېلې خوندورې، ارزانې، اسانې او د شبکه‌ایي بازار موندنې لارې تاسو ته درښیي. یعنې تاسو ته د ژر او همیشه پیسو موندلو لارې درښیي دا کتاب. تاسې حتما ولولئ. په پښتو کې اکسوس کتاب پلورزي چاپ کړی دی او د هیواد په نورو کتاب پلورزیو کې هم تاسې په ډېره اسانۍ باندې ترلاسه شي. د دې کتاب لیکوال وایي چې دا کتاب د هغه چا لپاره دی چې دوی خپلواک کار غواړي، په خپله غواړي یو کاروبار ولري، سرمایه ګزاري وکړي، پانګونه وکړي او یا په خپله سوداګري ولري. د دې کتاب لیکوال وایي چې دا ضروري نه ده چې ته په یوه زینه څومره چټک او لوړ ختلی، اړینه دا ده چې دا زینه غلط دیوال ته نه وي ولاړه. دی تاسو ته په دې کتاب کې د شتمنېدن 4 کنجونه درښیي چې په هغو کې تجارت دی او سرمایه ګزاري یا پانګونه ده، آزاد کار دی او بل په تنخوا باندې کار دی. دی تاسو ته دغه 4 کنجونه جلا جلا تشریح کوي، خو د ده ډېر ټینګار چې دی هغه په تجارت او پانګونه باندې ده چې خپلواک خپله کار ولري، یعنې د بل چا لپاره کار ونه کړي. د ده دا خبره هم ډېره زیاته مشهوره ده. د ډېر زیات کتابونه د شتمنېدو او د سرمایه ګزارۍ پانګونې په اړه باندې لیکلي دي چې پوښتنه یې کړې ده چې شتمن ولې لا پسې شتمنیږي، د دې راز په څه کې دی. دوی پیسې کیچ کوي، د پیسو په اړه باندې فکر کوي او بېلابېلې نوې لارې ایجادوي په دې اړه باندې. د ده دا خبره هم ډېره زیاته مشهوره ده چې خلک دا زده کوي چې څنګه د پیسو لپاره کار وکړي، خو هېڅوک دا نه زده کوي چې څنګه پیسې د دوی لپاره کار وکړي. دی په دې باور دی چې شتمن پیسو ته کار نه کوي، پیسې شتمنو ته کار کوي. په دې هیله چې تاسې دا خوندور کتاب ولولئ، خپل تجارت ولرئ، په خپله پانګونه وکړئ او د خپلواک کار لارې چارې ترېنه زده کړئ. د متوکل صاحب وال ته هم تاسې په فیسبوک کې ورتللی شئ، علي الله متوکل صاحب، هلته هم ډېر څه ترې زده کولی شئ، ډېر بهترین پوسټونه کوي. او د ده بل کتاب شتمن پلار نیستمن پلار چې یاد صاحب ژباړلی دی، هغه هم اکسوس کتاب پلورزي چاپ کړی دی، تاسې کولی شئ هغه هم ترلاسه کړئ. او هغه نه دا زده کوئ چې ده ته به شتمن پلار ویل چې خپلواک کار ولره، تجارت وکړه او پانګونه وکړه، او نیستمن پلار به ورته ویل چې نه، په ښوونځي او پوهنځي کې ښې نمرې واخله
او له هغې وروسته ښه دنده ولره او بیا پیسې وګټه چې دی په دې باور نه دی دی وایي چې په ښه دنده باندې ته ښې پیسې نشي ګټلی ځکه هغه ګارنټي نه لري بله ورځ چې له دندې ته لرې شولې پیسې دې په همغه شیبه باندې قطع شوي د پیسو جریان چې ډېر دوام وکړي ته چې کومه تنخوا او شیان لري کیدی شي 1 میاشت 2 میاشتې 5 میاشتې تر 1 کاله پورې ګزاره پرې وکړی شي خو له هغې وروسته یې نشي کولی چېرته ته خپل تجارت ولري خپله دې پانګونه کړې وي تا ته به د پیسو هغه جریان همدغسې را روان وي او ته به ډېر ښه شتمن وویسې د ده د شتمن پلار او نیستمن پلار یوه ډېره مشهوره خبره بله هم ده هغه وایي چې کوم کار چې امکان نه لري زه هغه ته زړه نه خورم ځکه هغه امکان نه لري او کوم کار چې امکان لري هغه ته هم زړه نه خورم ځکه هغه امکان لري او بله مشهوره خبره د ده دا ده چې زده کړه له ښوونځي او پوهنځي وروسته پیلېږي چې کوم چوکاټونه تا په ښوونځي او پوهنځي کې زده کړي وي هغه په عملي ژوند کې څنګه عملي کولی شي او ښه ژوند جوړولی شي نو په دې هیله چې تاسو دا کتاب ولولئ خوند ترېنه واخلئ او شتمن شئ ژوند ډېره زیاته مننه